بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی. والنجم اذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا. قسم دې پستوري کله چې هغه ډوب شو ستاسو ملګری نه بیلاری شوي دی او نه په غلط لار روان شوي دی. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. هغه د خپل نفس د خواهش نه خبرې نه کوي. دا خو یو وحیدا چې په هغه نازلول کیږي. هغه ته یو زبردست قوت والا تعلیم ورکړي دی چې هغه ډېر د حکمت خاوند دی. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. هغه مخامخ راغې ودرېدو په دا حال کې چې هغه د افق په اوچت غاړه وو. بیا نږدې راغې او بره په هوا کې ودرېدو ان تر دې پوري چې د دوو لیندو برابر یا د دینه سکمه فاصله پاتې شوه. پس دا غینا هغه د الله بندتا هغه وحی ورسوله د کمی رسول چې داغه په ذمہ وو. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى. هغه سچي نظر ولیدل په هغه کې زړه دروغ شامل نکړل. آیا استادو دغه سره په هغه سي جګړه کوي چې هغه پسترګو ویني. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. او یو ځل بیا هغه د سدرة المنتهى په خوا کې هغه ولیدو چې هلته ورسره جنت المأوى دی. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. او په هغه وخت کې په سدره باندې راخورېدل سچ راخورېدل نسترګې وبرېخې دي او نه د حد نه واوړې دي او هغه د خپل رب لوی لوی نخي ولیدلې. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. اوس دا لګوای چې آیا تاسو چری د دې لات او د دې عزا او دریم د یوې بزرګي منات په حقیقت باندې سغور هم کړي دي. آیا ځامن ستاسو د پاره دي او لونه د خدای د پاره؟ دا خو ډیر د بینصافۍ تقسیم شو. ان هي الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. په اصل کې دا نور هیڅ نه دي بس تش یو څو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو یې خودلې دي. الله د دوی د پاره هیڅ سند نه دی نازل کړي. حقیقت دا دی چې دا خلق تش په وهم او ګمان پسې روان دي او د نفس د خواهشاتو مریدان جوړ شوی دي. حالکه د خپل رب د طرف نه هغه ته هدایت راغلي دي. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. آیا انسان چې سغواړي داغه د پاره هم هغه حق دی
د دنیا او د آخرت مالک خو خاص الله دی. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. په اسمانونو کې څومره ډېری فرښتې دي، داغوی سفارش هم هیڅ پکار نشي راتله تر سوچي الله د یو داسې سړي په حق کې د سفارش کولو اجازت اونکړي چې داغو د پاره هغه س درخواست اوریدل غواړي او داغو خوخوي. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. حکم خلق چې اخرت نمني هغوی په فرښتو باندې د بزرګو خزو نمونګ دي، حالکه د دې معاملې هیڅ علم هغوی ته حاصل نه دی. هغوی صرف په ګمان پسې روان دي او ګمان د حق په ځای هیڅ کار نشي ورکوله. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم څوک چې زموږ د ذکر نه مخ اړوي او د دنیا د ژوند نه سیوا بل هیڅ مقصد نه لري، هغه په خپل حال باندې پرېږدا. د دې خلکو د علم حد بس هم دا دی. دا خبره ستارب ته خمالومه ده چې داغه د لارې نه څوک بیلاری شوی دی او څوک په نیغه لار روان دی. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. او د ځمکې او د اسمانونو د هر سیز مالک خاص الله دی. د پاره د دې چې الله بدعمل خلکو لا داوی د عملونو بدل ورکړي او هغه خلکو لا ښه بدل ورکړي چې نیک عمل اختیار کړي دي او د لوی ګناهونو نه او د بے حیاي د کارونو نه ځان ساتي، سیوا د دینا چې سواړو ګناهونه تر وشي. بشکا ستارب د فراخي بخاني مالک دی. هغه تاسو د هغه وخت نه خپې جنې کله چې هغه د ځمکې نه تاسو پیدا کوي او سو وخت چې تاسو لا د خپل میندو په خېټو کې پراته وای نو د خپل ځان د پاکۍ داوی مکوي. هغه خپې جنې چې په حقیقت کې متقی څوک دی. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. اے نبی صلی الله علیه وسلم تا هغه سړی ولیدو چې هغه د الله د لارې نه واوړېدو او لکشان مالی ورکړو او منشو. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. آیا د هغه سره د غیب علم دی چې هغه حقیقت ویني؟ آیا هغه ته هغه خبرې ندی رسیدلی کمی چې د موسی علی السلام په صحیفو کې او د هغه ابراهیم علی السلام په صحیفو کې بیان شوی دی چې هغه
د وفا حق ادا کړو الا تزر وازره وزر اخرى دا چې یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي وان ليس للانسان الا ما سعى او دا چې د انسان د پاره بس هغه سدي چې د کم د پاره هغه کوشش وکړو وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى او دا چې داغه کوشش به ډیر زر ولیدي شي او داغه پوره بدله به هغه لور کړی شي وأن إلى ربك المنتهى او دا چې اخر نه اخر ستارب تر رسیدل دي وأنه هو أضحك وأبكى او دا چې خاص هغه او خندول او هغه او جړول وأنه هو أمات وأحيا او دا چې خاص هغه مرګ او ژوند ورکړو وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى او دا چې هغه د نر او د خزي جوړه پیدا کړه د نطفه د یو ساس کې نه کله چې هغه رحم ته واچول شي وان عليه النشأة الاخرى او دا چې دوباره ژوند ورکول هم د هغه ذمہواری ده وانه هو اغنى واقنى او دا چې خاص هغه انسان غنی کړو او جایداد ورکړو وانه هو رب الشعرى او دا چې هغه د شعرا رب دی وانه اهلك عادا الاولى وثمود فما ابقى او دا چې خاص هم هغه اولنی عادیان هلاک کړل او سمودیان داسې ختم کړل چې په هغه کې هیڅوک باقی پرې نه خودو وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم واطغى او داغوینه مخکې د نوح علیہ السلام قوم تباہ کړو ځکه چې هغوی سخت ظالمان او سرکش خلق وو والمؤتفكة اهوى فغشاها ما غشا او پاستر شوی کلی اوچت کړل او راغزاری کړل بیا یې خور کړو په هغوی باندې هغه څه چې تاسو یې خپې جنئ چې سي خور کړو فبأي آلاء ربك تتمارى نو اے انسانا تو به د خپل رب په کوم نعمتونو کې شک کوي هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة دا یو خبرداري دی د لومبو خبردارونه راتلون کې ساعت نږدې راغلي دی د الله نه بغیر بل څوک داغه د فکون کې نشتا افمن هذا الحديث تعجبون آیا دا هغه خبرې دي چې تاسو په تعجب کوئ وتضحكون ولا تبكون خاندئ او جاړئ نه وأنتم سامدون او پسندرو تماشو دا شاته غورځوي آیت سجدا فاسجدوا لله واعبدوا الله ته سجده ولګوي او بندگی وکړئ